بسم الله الرحمن الرحیم. د درس وایو میلینګ دی که نه رفرنس خو شوی ټول میل خو میل دی که نه یو میسج لیږل دی که نه څنګه چې موږ ایمیل وایو یو دا خو افلاین موډ کېدای شي یو ایمیل دی ایمیل مطلب دا د الکترونیکل ایمیل نو دا چې دی موږ سره کله چې په افس کې یو ایمیل لیږو هغه بل چا ته ولیږو د چا لخوا لیږل کېږي څوک یې ریسیو کوي څوک یې مطلب لیږي که نه دا خبرې به کېږي دومره خاص اپ کې نشته صحیح ده میلینګ ویل کېږي او بل چې دی په د میلینګ کې اولنی اپشن چې دی envelopes دی envelopes چې دی sending email you will need an envelope you can choose the size the format the address and add electronic postage envelope پیژندل کېږي کله چې څوک یو ایمیل لیږي یا مثال یو میسج کوي یو چا ته یا مخکې به داسې کېدل چې نو چا به چې میسج لیږه لیټر به لیږه لیټر به چې دی یو انولپ یو الفابet کې به اچوو چې هغه الفابet کې د پاس به لیکل شوي وو چا لخوا لیږل شوی دی او چا لیږلی دی او چا دې لیږي مثال دغه لیکل د پاسه به کول هغه انولپ به بند کړو منځ کې به یې میسج وي مثال څنګه مثال ورکولی شو څنګه چې وایي کورنی مثال دا دی که نه شاپر موږ څه به استعمالوو خاصه که نه کله چې څانه سودا راوړو هغه سودا کې دننه مثال ته شاپر کې موږ سودا دننه اچولي وي خو شاپر دې خاطر چې یو ځینې بل ته وړلو لپاره ورته استعمال کېږي نو سیم ټو سیم دا انولپس هم په ایمیل کې دا کار کوي مثال صحیح ده راځئ انولپس باندې کلیک کوو انولپس کې به اولنی اپشن به دا وي چې ایمیل چا ته لیږي او د چا لخوا بهتر جاته کېږي څنګه یې غواړئ زما خو د نېټ سره وصل دی ځکه چې راغو که نه دلته زه راغلم په ټایم واخیستل لکه چې نه راسم دی ګوره انولپ ډلیوري اډرس دی او ریټرن اډرس دی ډلیوري اډرس خو پېژنې څوک یې ډلیور کوي چا ته څوک دی مثال دا دلته به لیکل کېږي صحیح ده او ریټرن اډرس چې څوک یې هغه کس چې تا ته میسج ایمیل ډلیور کړی دی او هغه کس تا ته بېرته څه کوي ډلیور کوي نو دغه څه شی کېږي ډلیور اډرس او ریټرن اډرس ډلیور اډرس څوک دی مثال خبره to احمد صحیح دی ریټرن اډرس چې دی مثال خبره to احمد لیکل کېږي مثال دی عکس چې دی په مارکیټ سکویر کې دی صحیح ده مارکیټ سکویر چې دی کابل څه شی افغانستان صحیح ده دا کس احمد ته لیږم ځای کوم ځای کې دی مارکیټ دی چارې مارکیټ کابل چارې کوم ځای کابل کې د افغانستان لخوا افغانستان کې موقعیت لري صحیح ده مثال ډیټ هم ورته اچولی شي صحیح ده دا چې ډېر اچولی شي ټایم ورته اچولی شي مثال ده کوم ټایم چې روان شو صحیح ده که نه مثال 4 بجې صحیح ده 4 بجې نو ریټرن اډرس او بس چا ته راځي فرام احمد صحیح ده که نه هغه څوک چې بس ریټرن کوي ورته هغه چېرته دی فرام احمد دغه کېږي او ریټرن اډرس چې دی مثال ده ورته ور وکړو د خپل ادرس مثال ورته وکړو چې اذان قیمت صحیح کابل افغانستان ډېر ټایم ورته اچولی شي پکې دا واپس چې په دغه ټایم باندې څه شي واپس
موږ سره څه شي رسیو شو ګوره اډ ډاکومنټ وایي یس دا هغه تخکاری فرام چا نه راغلی دی صحیح شوه او دا مطلب ریټرن ادرس چې دی او ټول چارې چې ورځي هغه دلته راځي ډیلیوري دلته راځي او ریټرن دلته درته ښیي خیال یې کړی دا څه ګوره دا یو هغه بل هغه جوړ شو که نه بل پیج جوړ شو که نه دغه ته انوالپس ویل کېږي څه ویل کېږي انوالپس ویل کېږي نور ډیزاین ورکولی شي مثال دا اډ الکترونیک پوسټیج الکترونیک پوسټیج یو ډیوایس چې هغه دلته دې سره نښلول کېږي او سافټویر ته انسټالېږي بس هغه ته اډ پوسټیج ویل کېږي پرنټ کولی هم شي مثال دا که پرنټ کولی هم شي دا هغه پرنټر ووهم پرنټ اډ به شي درته صحیح ده هلته چې ورغی device importer اوس پرنټ شوی ښه صحیح ده که نه پرنټ کولی هم شي دې ځای نه صحیح ده او مطلب دلته د خپله د ډیزاین ورکولی شي دې ځای کې نو چینج ډاکومنټ چې کله مطلب دلته اډرس چینج کړي ډیلیوري اډرس یې مثال اډ هغه هم چینج کولی شي صحیح ده پریویو ده پریویو خو داسې شکل کې به درته ښایي مثال د پریویو چې ووایې انوالپ سایز څخه کوم سایز کې به پکار دی څومره سایز کې وي د انوالپ سایز چې دی هغه درته ښایي چې کوم سایز درته ښه ډیلیوري اډرس چې دی د ډیلیوري اډرس فنډ چې دی کوم هلته پکار مثال لیفټ نه څومره پکار دی او ټاپ نه څومره مثال ښکته پکار دی صحیح شو فنډ ډیزاین انتخابولی شي مطلب څنګه کلر وي بولډ وي رنګ وي څنګه وي که نه هغه ټول ډیزاین انتخابولی شي صحیح ده که نه او د ریټرن ادرس فنټ او مطلب د هغې ډایرکشن او پوزیشن هم پوزیشن کولی شي چې چینج کړي صحیح ده دغه اوس پوښتنه نشته انشاءالله پرنټینګ اشغال دا پرنټ کول څنګه پرنټ کړي دا شان کې پرنټ کړي مثال انوالپ څخه پرنټ کړي دې شکل کې پرنټ کړي دې شکل کې پرنټ کړي کوم شیپ کې فیس اپ او فیس ډاون فیس اپ دې ته ویل کېږي فیس ډاون دې فیس اپ دا دی او فیس ډاون دې ته ویل کېږي صحیح ده او بل چې دا فیډ دلته ښایي چې بل چې موږ سره پوسټ پراپرټي الکترونیک ډیوایس چې دا خو د هغه دغه کېږي نور آپشن چې دی دې ځینې خو دا هغه ولګېدو که نه پرنټ دا نور دغه څه نشته انوالپ دی پوه شوې دا کنټرول پیو هغې دا ښایي دغه شان دی صحیح ده بل د موږ سره لیبلز څه شی دی لیبل سینډ میل یونیټ لیبل خو پیږي نن سبا مثال یو چاته شی چې لګي هغه د پاسه یو لیبل لیکلی شي مثال یو دوا ده هغه دوا د پاسه یو لیبل لیکلی شي دا لیبل نو هغه یعنې د لیبل دغه پروډکټ یا د یو آیټم څه کوي هغه سپیسیفیکیشن یا مثال هغې ریکوایرمنټ پې لیکلی شوي وي دغه ته لیبل کېږي مثال ته کمپیوټر د کمپیوټر د پاسه به لیبل لګېدلی که نه لګېدلی دغه کمپیوټر کې مثال خبره دومره هارډ ډسک دی دومره رم دی دومره هغه دی نه خیال ته کړي هغه سټیکر شي لګېدلی وي هغه سټیکر ته کېږي لیبل کېږي نو دغه شان ته په ایمیل کې هم ته کولی شي لیبل ولیکې ادرس ته لیکلی شوی دی دا لیبل دی صحیح ده او لیبل سنګل غواړې مثال خبره مثال ته غواړې تا لیبل تا لیکلی دی صحیح ده مثال دلته ته زه چینج راوړم صحیح ده مثال څه شی دی کمپیوټر سپیسیفیکیشن HDD کې دومره ده 300 GB اډرس څه کې څه ده صحیح شو سی پی یو کې مثال دی پروسیسر پروسیسر چې مثال 2.5 GHz دی ریم چې مثال خبره 4 GB دی بل څه شی دی
CD-ROM and also CD-ROM dia دا دې لګولای څه شو بل چې مثال خبره ټاور کې دی ټاور کې څه شو او بل چې دې مثال خبره انټل اوريجنل دی انټل خو د اول سرکټ راځي تمام انټل کورای 5 دی صحیح ده دا څه شو ته یو لیبل باندې لګي دغه لیبل ته غواړي فول پیج اف د سیم لیبل مطلب یو پیج باندې یو لیبل ته غواړي لګي کنه ته ورته چې نه او مثال خو ته لیبل لګي کولای شي یو لیبل خو ته اوس مثلا کې چې مثال دا لیبل بار بار دوباره تکرارای مثال دا هغه بیل لګي کنه دوباره دې کوي چې کې ته ورته چې په سیم پیج کې مختلف څو لیبل ماته راشي ورته سنگل لیبل رو 1 سي د کالمون دومره ورته چې دومره روغانه وي دومره کالمونه وي دا اوس دغه ته لیټر انتخاب کړو ورته یورپین دا مثلا دا یورپین سایز څه شو کې ده اوس ګورم په یو پیج کې څو لیبل دراوستل ها دا څه پرنٹ کړه راکړه دا کینچی که بس هر باندې سټیکر ولا ولای لیبل شو صحیح شو نورم پکې مطلب دا کولای شي ها بل چې ده په لیبل خو څه کوشش وکړم स्टार्ट मेल देखिए कहना चाहिए मेल स्टार्ट मेल मार्च स्टार्ट मेल मार्च दा دا ایمیل چې کله ته دیږي لیټر څنګه ایمیل د څه شي چې نو ورته لیبل لري کنه دا شان زه هم سټپ بای سټپ ایمیل مارچ وزټ کوم ها اول څه دی موږ سره لیټر دی what type of documents are you working on لیټر دی صحیح ده لیټر دی کنه او ته لیټر د نیکسټ وو صحیح ده شپږ سټپ لري مثال ده بل چې how do you want to set up your letter use the current document start from a template نه مثال دراخلي margin کې یا مثال start from existing document چې د existing مدار نه existing مدار کوي چې دا چې نه د current کس کوم select صحیح شو use an existing list یا select from outlook context save a new list صحیح ده کې recipient دا مطلب دی میسج ته راځي کنه یاره list څنګه وي دا سره تو دا چې type new list the new list جوړم new list create new list ها مثال دا خو ډیر ټایټل له فرست نیم د لاست نیم کمپنی نه زده شي درې شای ماده پکار دي صرف څو شای نه یو درې شای ماده پکار دي نیو انټری دراشه سوري اول به دا کسټمایز کارن دراشه دا ټول شي دا ټول ډیلیټ کې سبا کې ټول به ډیلیټ کې مثال دا ډیلیټ کا ها صحیح شو خپل خو باندې هغه جوړه کنه ایمیل چې شته لګي ایمرجنسي دا وسار راغلی او نشته نه خو بل چا دی چا راکړی پوه شوې دا به ډیلیټ کې څه ده دا به ډیلیټ کې دا ټایټل باندې څه شو نومړي کې مثال خبره نیم صحیح شو دا ته ډیلیټ کلاس ټایم ضرورت نشته مثال دا جوړ کړه ورته مثال دا اف نیم صحیح شو بل چې دې سره ایډرس دا د شان جوړ کړو کېګه دلته کولای شي نیم کې دلته اف نیم کې مثال د احمد ده ها پلار نوم یې خان ده ادرس یې کابل ده
صحیح شو نورم نوی انټرویو وه نوی انټرویو کې مثال دا ګل دی مثال په یو وخت کې کولی شي څو دانې کسانو ته ایمیل په یو وخت کې ولېږل شي دې لپاره چې موږ څه کوو میل ما جوړوو مثال د بل څه شی دی جان دی مثال نور پکې انټري کولی شو کېږه خلاص دا کوم هغه چې ته سټارټ اپ میل مارچ کې کنه دا به سره ځکه وسف کې میل صحیح شو سیو وکړئ نیکسټ دا ګوره میل ریسیپینټ سره دا څه دا څه وته ښه بدل چې سارت آرډر سارت ترتیب ته ورکیږي فلټر چې دی فلټر کوله مطلب دا چې په کوم آرډر کې سره وي فیل څه نیم دی اف نیم دی مثال نیم دی کمپیر ټو مثال چې د مثال کابل هغه دی دا نیم دی کنه چې د سم علي وس شو احمد دی کنه یا ګل دی صحیح شو هغه موږ ته وخایو مثال دا ګوره ګل کوم چې تخار پلان مې دا څه شي فلټر کولای شي فایند ډوپلیکیټس ډوپلیکیټ د کتل شي ډوپلیکیټ د نشته 2 سکند نه راغلی او فایند ریسیپینټ کبل سره وی هغه د کتل شي ها اوکې کا دا اوس څه شو موږ سره جوړ شو نیکسټ یور لیټر دلته چې د ایډرس بلاک د ګریټینګ لاین د الکترونیک پوسټیج د مور آیټمز د ایډرس بلاک چې د بلاک هغه ته کېږي لکه مثال خبره دا ګل دی او د خار مثال خپل هغه یو فیلډ چې دی هغه ته بلاک کېږي صحیح ده دا د انتخاب کوم مثال ګریټینګ لاین چې دی ګریټینګ لاین د کېږي چې مثال چا سره خو په خیر ډیر ستر کنه دا شان چې د ګریټینګ کېږي نه خبره ترجمه کوو بس څه شی ولیکل شي ډیر سره امبیډ ولیکل شي دا شان یا مثال ټو هوم اټ می کنسر دا ورته لیکي ها اوکې ګورته مثال صحیح ده الکترونیک پوسټیج کومه ډیوایس مې دوه ویلې مور ایټم دې انتخاب وړي شي مثال د نیم وړي ادرس وړي بزنس او سټیشن نیکسټ پریویو لیټر کمپلیټ دا مارجن کمپلیټ شو دلته ښکاري نه موږ ته څه کېږي دلته موږ ته نه ښکاري دلته راشه دې کې راغلی شي دا وګوره ښه خیر د ښکاري ته ګل او احمد د نیکسټ پیج کې وي ها بل چې د موږ سره ډیزاین ریسیپینټ انتخابولی شي مثال کارم وخت شان چې دا څومره مثال خبره ته یو کس ته دلته ریسیپینټ جوړ کړي ریسیپینټ هغه ته ویل کېږي کله چې په عین وخت کې څو کسان دلته ورته هغه جوړی مثال احمد دی محمود دی چې هر څومره کسان دلته یو ټایټل هغه متوجه کالم ورته جوړی څو کسان ته ایمیل ته لیږي دا کس ایمیلونه پکې اچي ایمیل ادرس پکې اچي په عین وخت کې څو کسان ته یو ریسیپینټ جوړی بیا ایمیل ورته لیږي خو دا دلته په کار راځي هسې په هغه باندې پیسې باندې پوه شي صحیح ده دا لیبل لیټر ایمیل انوالت لیبل دا خو شامل شو صحیح ده نور سره او دا ریسیپینټ چې دی یوز ان ایگزیسټینګ ریسیپینټ موږ جوړ کړی دی یو ریسیپینټ چې دا وخت جوړ کړو کنه دا پکې بیا نو دا دومره بل چې دی موږ سره یوز ان ایگزیسټینګ لیست چې تا جوړ کړی وي مثال د کنیکټ سرور سره یا مثال تاسو سره سکیول کې د ډیټابیس جوړ کړی وي کیوري جوړ کړی وي مثال د نیم ټایټل نیم دا شامل کړی میګ څه ما اورسه This attention gain का सब कोई मैसेज आते मैसेज में बोलेगा कि چې تا مطلب بل پروګرام کې دا جوړ کړی وي کالمز او یا فیلډ جوړ کړی وي کنه مختلف مخکې هغه نوم راخیستل شي د پکې اډ کړی صحیح ده چې سرور نه وره دا شنو د مستمشته صحیح ده نو بیا ایډیټ ریسیپینټ کې مطلب ایډیټینګ کولای شي چې کوم جوړ کو دا شي څه دي choose from outlook context سے تاسو په outlook کې نو هغه نه هم د ایمیل چې د outlook کې لګول شي چاته صحیح ده outlook چې دا هغه خلاصيږي سره هغه نشته دا ګوره کنټکست یې غیر واخیست ما outlook نه راواخیست د ایمیل هغه لګول شي دا ګوره ډیټا سورس د لاست او فرست ټایټل کمپنی ایډرس دا چې کوم جوړ شوی مخکې بای ډیفالت هغه دی
پوه شو کنه چې کوم ته جوړې په خپل باندې خوخه باندې را بشه سلیکټ سپریټ ته ورشه سوري دلته ورشه او ټاپ نیو لیست ته جوړ کړئ دلته د کسټمایز کالم ته ورشه دا ټول ډیلیټ کړئ دلته درې دانې کالم د ضرورت دی څنګه درې فیلډ ضرورت دی او هغه فیلډ به جوړ کړي ایډ دې کړئ سره بیا کولی شئ په ایمیل کې استفاده address box greeting insert field merge هغه چې کوم شان دی ایډ کړی دا دلته پکې کتلی شي روټس دا بیا نو به سیدې صفحه وایي ښه دې صفحه هم معلوم دی هغه به صفحه وایي تاسو به ورنه دا ویډیو مې ختموله درله څه وخت پکې نشته کومې کنفیوز خو به نه هلکه زه پرکټس کوم پرکټس کوه